السلام علیکم ملګرو. علي امین ګنډاپور نن حد کړی یو داسې غوسه دی که نه چې نن یې حد کړی ګریډ ته ورغلی دی وایي بټن زما په لاس کې ده که نه او شهباز شریف ته هم ویلي دي که تاسو د بجلي کموئ که نه او بجلي لوډ شیډینګ زیاتوئ نو بټن زما په لاس کې ده ګورې زه ته بټن بیا بندوم ملګرو. نن یې حد کړی دی که نه موږ له یو داسې وزیر اعلی په کار دی پته تاسو ته پته ده دې ډېرې زیاتې غټې خبرې کړې دي خو انشاءالله اوس په عمل کېږي ښه ګریډ ته ورغلی دی او نورو هم چې کومه په خیبر پښتونخوا کې ایریا دي ایم این ای دي دا هم ورغلي دي او څه کړي دي ګریډونو ته ورغلي دي او هلته یې څه کړی دی پام یې کړی دی چې ولې دا بجلي نه راځي او له اکثره دا ځینې په پېښور کې لګېدلی دی یو ایم پي او بټن یې راړېل دی هلته ورته ناست دی که نه وایي چې ته څنګه اړی جو بیا واړوه دا شپه یې ورته هم کړله بل دا چې په ډېر بجلیګرو کې چې دی نو هلته ورغلي دي کسان او ماشاءالله انشاءالله اوس به د خیبر پښتونخوا بجلي ټیک شي کمه به هم نه وي ځکه چې یو داسې کار یې شروع کړی دی چې اوس به انشاءالله هر څه ټیک شي. ښه علي امین ګنډاپور ډېر غوسه دی او شهباز شریف ته هم پیغام لیږلی دی ټولو پښتنو ته مبارک شو انشاءالله اوس به په خیبر پښتونخوا کې لوډ شیډینګ ختم شي چې په کم ځای کې 12 घंटे لوډ شیډینګ په هغه کې به وي لکه 12 घंटे بجلي به تاسو ته وي په ځینې ځای کې 14 घंटे بجلي ده لیکن په کم په ټوله بجلي به وي مخکې لکه مخکې په کوم ځایونو کې چې 12 घंटे بجلي وه نو هغه به ورته هم نه پرېښوده 6 घंटे بجلي به ورته وه 15 घंटे بجلي به ورته وه نو په دې وجه باندې به انشاءالله چې کومه په کوم ځایونو کې 12 घंटे بجلي وه هلته به 12 घंटे او په کوم ځایونو کې چې 14 घंटे وه نو هلته به 14 घंटे او دا نور به لوډ شیډینګ وي ملګرو انشاءالله ډېر ژر به حالات صحیح شي ښه بجلي به اوس صحیح شي ډېره زیاته ګرمي ده خلک اوس او که نه خو علي امین ګنډاپور هم نن حد وکړو زما ټولو ته خواست دی چې دا ویډیو ورسره ضرور د نورو ملګرو سره شیر کړئ چې زموږ د نورو پښتنو ته هم ورسي. علي امین ګنډاپور نن حد کړی دی سړی ډېر خوشحاله شي چې یو داسې کار وکړي ځکه چې د دوی فرض دی په کار چې داسې کار کوي او تاسو له هم سپورټ کوئ او دا ویډیو د نورو ملګرو سره شیر